السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې تورې چڼې تیارو. تورې چڼې مختلف طریقو سره جوړیږي. موږ به ستاسو وړاندې یو ډیر اسانه طریقې سره دا چڼې تیارو. نو تورې چڼو دپاره چې کوم شیزونه موږ راغستې دي هغه به موږ تاسو ته وښایو. تورې چڼې موږ پریشر کوک کړی دي، اوس دا تیارې دي. یو پیاز موږ ډیر ورکوټې کټ کړی، یو ټماټر کټ کړی، یو څو دانې شنه مرچکي، اوږه او ادرک، سره مرچ پاوډر او کورکمن پاوډر، ثابته زیره، ګرمه مساله او ټکولې دنیا، شنه الایچي یو څو دانې، بیلیف او ورسره مونږه ملخوزو وچې کړې پاڼې راخستې دي. یو بلندر جار کې به مونږ شنه مرچکي واچو، ورسره به اوږه او ادرک واچو، ټماټر به واچو او دا به اوس مونږ بلند کو. نو دا یو پیسټ تیار شولو. لږ کوکینګ آیل مونږ یو لوښي کې واچول، هغې کې مونږ زیره واچوله. اوس به مونږ دې کې بیلیف واچو، ورسره شین الایچي او هینګ پاوډر هم لږ مونږ پکې واچول. که تاسو سره وي نو استعمال کړئ. لږ ساعت له به دا مونږ داسې فرای کو. اوس به مونږ دې کې ورکوټې کټ کړی پیاز واچو. نو پیاز له به مونږ لږ ټایم ورکو چې دا ښه فرای شي. نو اوس به مونږ دې کې ټکولې دنیا واچو، ورسره به کورکمن پاوډر او سره مرچ پاوډر هم واچو. لږ ساعت له به مونږ دا هم فرای کو دې کې. او اوس به مونږ دې کې چې کوم مونږ پیسټ تیار کړی دی هغه به واچو، د ټماټر، اوږې، ادرک او د شنو مرچکو. او دا به لږ ساعت له اوس مونږ پوخ کو. اوس دې کې مونږ ملخوزو پاڼې هم واچولې. دا به مونږ تر هومره پخوو چې دا سایډونو ته کوکینګ آیل راپرېږدي. نو مساله زمونږ تیاره ده. اوس دې کې مونږ تورې چڼې واچولې. تورو چڼو کې چې کوم سټاک دی دا به مونږ ضایع کوو نه، ځکه چې د دې ډېر ښه ټیسټ وي. دا هر څه به مونږ ډېر ښه میکس کو اوس، او لږ ساعت له به دا مونږ پخه کو. نو اوس به مونږ په دې بره ګرمه مساله واچو. دې کې چې کومې ایکسټرا اوبه وې هغه ختم شولې. شنه دنیا به هم په دې بره واچو. که تاسو غواړئ نو دې کې لږې اوبه اچولی شئ چې ستاسو څومره نری خوښې وي چڼې. او په دې بره اوس مونږ نیمبو رس هم واچولو چې دې له لږ نوره ښکلې ذایقه ورکو. نو تاسو کتی شئ چې زمونږ تورې چڼې څومره ښکلې تیارې شولې. که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډیره مننه. خپل ډیر خیال ساتئ. الله په امان. السلام علیکم.